اسلامی تاریخ د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ژوند درېیمه برخه. اسلامی تاریخ. دا د هغې رڼا رښتینی انځور دی چې د جهالت په توره شپه کې له مکې مکرمې راپورته شوه. د بشریت د ستر ژغورونکي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له مبارک میلاد څخه تر یوې داسې امپراتورۍ پورې چې د نړۍ په نږدې ټولو براعظمونو کې د عدالت توغ ورپاوه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، د امید رادیو قدرمنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د اسلامي تاریخ خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله ده چې د ژوند په ټولو چارو کې به د الله جل جلاله د دین پابند واوسئ، آرام او سوکاله ژوند به ولرئ او د خپرونې تر پایه راسره ملو واوسئ. په همدې هیله پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. قدرمنو مسلمانانو، ورونو او خویندو، موږ او تاسې په تیره برخه کې د ابراهیم علیه السلام او همدارنګه د هغه د بیبي اسماعیل علیه السلام او د جرحوم قبیلې په هکله باندې معلومات واورېدل. او په تیره برخه کې تاسې واورېدل چې ابراهیم علیه السلام کله چې هاجر رضی الله تعالی عنها اسماعیل علیه السلام په مکه کې پرېښودل، نو چې د اسماعیل علیه السلام عمر 14 کلو ته ورسېده، الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته امر وکړ چې کعبه شریفه جوړه کړي. او د تیرې برخې په پای کې موږ او تاسې واورېدل چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام په یوه ډبره پسې ولیږه. خو کله چې اسماعیل علیه السلام راغی، نو ویې لیدل چې له پلار سره یوه ډیره مناسبه او هغه قسم ډبره چې دوی غوښتل پرته ده. اسماعیل علیه السلام وویل دا ډبره دې له کومه کړه؟ ابراهیم علیه السلام وویل دا د الله جل جلاله له طرفه راغله. ورونو، دغه ډبره هغه حجر اسود دی چې د جنت څخه راغلی دی، او د جنت د ډبرو څخه یوه ډبره ده چې د کعبې شریفې په بنا کې کار سوې ده. کعبه شریفه له دې ډبرې څخه په صحیح بنا سره جوړه سوه. ابراهیم علیه السلام به چې څه دیوال جوړ که، نو بیا به شاته ولاړ او له لرې فاصلې څخه به یې دغه جوړ سوي دیوال ته کتل چې آیا دیوال سم ده، کوږ خو به نه او دلته به د فکر کولو لپاره یو څه وخت ولاړ و. نو ځکه دغه ځای ته مقام ابراهیم ویل کیږي. الله جل جلاله د سورة البقره په 125 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. ژباړه یعنی ای مؤمنانو، د ابراهیم علیه السلام د درېدلو ځای د لمانځه، طواف او دعا ځای وګرځوئ. دغه ځای د کعبې شریفې د صحیح جوړولو لپاره د ابراهیم علیه السلام د فکر کولو ځای دی، ځکه چې له لرې څخه د دیوال برابري او کوږوالی معلومیږي. نو ځکه دغه مقام د کعبې شریفې څخه لږ لرې واقع دی. همدارنګه مقام ابراهیم هغې ډبرې ته ویل کیږي کومه چې د کعبې شریفې د جوړولو په وخت کې به ابراهیم علیه السلام په هغې ډبرې باندې درېده. په دغه ډبره کې د ابراهیم علیه السلام د پښو نښې او علامې هم شته، او دغه ډبره هم د جنت څخه راوړل سوې ده. کله چې کعبه شریفه جوړه سوه، دا خو د ډبرو یوه خونه وه چې یو انسان جوړه کړه. نو خلک دلته د عبادت کولو لپاره ولې او څنګه ورته راسي؟ دلته بیا ابراهیم علیه السلام ته الهي امر وسو چې خلک بیت الله الحرام ته په حج کولو سره خبر کړ. الله عز وجل د سورة حج په 20 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ژباړه په خلکو کې د حج د ادا کولو لپاره غږ وکړه چې تا ته به له هره ځایه څخه پیاده او په پښو حاجیان راسي. ابراهیم علیه السلام وویل: الهي
زه څنګه کولی سم چې ټول خلک خبر کړم؟ زما आवाज به ټولو خلکو ته څنګه ورسیږي؟ د الله جل جلاله له طرفه ورته وویل څو یا ابراهیم پر تا ناره کول دي او تر خلکو پورې رسول یې پر ما دي. ته فقط غږ وکړه، دا چې خلکو ته څنګه رسیږي دا زما کار دی، ته فقط په आवाज کولو سره امر یې. نو ابراهیم علیه السلام د عرفات غره ته ولاړ او لوړ غره ته وخوت او غږ یې وکړ ای خلکو، د بیت الله شریف حج په تاسې لازم دی او دلته به د حج کولو لپاره راځئ. نو له دې سببه عرفات د حج په شعایرو کې راغلی دی او د حج د ارکانو څخه مهم رکن دی، ځکه عرفات د خلکو د حج کولو لپاره د اعلان او خبرتیا ځای دی. په یو بل روایت کې ویل کیږي چې ابراهیم علیه السلام د مقام ابراهیم په ډبره باندې ودرېده او دغه ناره یې وکړه. کله چې ابراهیم علیه السلام په حج کولو سره غږ او اعلان وکړ، الله جل جلاله دغه د ده آواز تر مشرق او مغرب پورې ورساوه. دا د الله جل جلاله له طرفه یو معجزه وه چې ټولو خلکو د ده آواز واورېده. همدارنګه الله جل جلاله د ټولو انسانانو په زړو کې د کعبې شریف حب او محبت، تعظیم او تکریم ورواچاوه. بیا نو د دنیا له هر ځایه څخه د کعبې شریف د عزت او حج کولو لپاره خلک راتله. په ځانګړي ډول د جزیرة العرب څخه په ډلو ډلو خلک همیشه ورته راتلل. حج او د الله جل جلاله عبادت به یې کاوه. هر کال حج کېده، د کعبې شریف تعظیم او احترام کېده. دا د الله جل جلاله قدرت او معجزه ده، کنه د هیڅ انسان په وسه نه ده پوره چې د ډبرو یوې خونې ته دومره عزت او اعتبار ورکړي. اوس نو کعبه شریفه معززه سوه او د ابراهیم علیه السلام دین نشر سو. توحید او د یو الله جل جلاله عبادت په خلکو کې شروع سو. ټول عرب د ابراهیم علیه السلام په دین وو او د ټولو عربو عقیده د توحید او وحدانیت عقیده وه. یوازې او یوازې د الله جل جلاله عبادت کېده. په ټوله جزیرة العرب کې هیڅ کافر او مشرک نه و موجود. خو عمر دی تیریږي. څو وخت او زمانه په دغه حال تیره سوه تر څو چې د خزاعه په قبیله کې د عمرو بن لحی په نامه سره یو نفر پیدا سو. ورونو، خزاعه د عربو یوه بله قبیله ده او دغه عمرو د دغې قبیلې رئیس او سردار و. دغه عمرو بن لحی د جرهم د قبیلې سره چې په مکه مکرمه امیران وو جنګونه شروع کړل. غواړي چې د کعبې شریف تصرف او د مکې مکرمې امریت ځینې واخلي او د دغو دوه قبیلو په منځ کې ډېر لوی جنګ پیښ سو، څو په آخر کې د جرهم قبیلې شکست او ماتې وخوړه او د مکې مکرمې تصرف او امریت د خزاعه د قبیلې لاسته ورغی. د دغو جنګونو او ماتې په نتیجه کې د جرهم د قبیلې ډېر کسان له مکې مکرمې څخه د باندې ووتل او ځینې په مکه مکرمه کې پاته سول او دلته یې استوګنه کوله. مګر کارونه او امریت ټول د خزاعه د قبیلې په لاس کې وو. خو کله چې د جنگ په وخت کې د جرهم قبیله په خپله ماته او شکست پوس وو، نو یې غوښتل چې د خزاعه قبیلې ته په مکه مکرمه کې تکلیف او مشکلات جوړ کړي او د دغې قبیلې ژوند ورتریخ کړي. غواړي چې دغه تکلیف او زحمت د اوبو د نه درلودلو په سبب ورته پیدا کړي. هو، د مکې مکرمې د ښار عزت او عظمت، لویي او حرمت په کعبه شریفه سره دی، خو د خلکو ژوند یې د زمزم په اوبو سره وو. که اوبه نه وي هلته بیا هم ژوند تریخ دی. نو د جرهم قبیلې د خزاعه د قبیلې د ژوند تریخولو لپاره د جنگ په وخت کې د زمزم دغه څاه پټه کړه او هغه په کعبه شریفه کې پرتې خزانې هم ټولې دغې څاه ته ورواچولې چې په هغو خزانو کې یوه د سرو زرو هوسۍ هم وه او د څاه یې هیڅ نښه او علامه پرې نښوده. کله چې د خزاعه قبیلې د مکې مکرمې تصرف او امریت په لاس کې واخیست، د زمزم د اوبو یې هیڅ اثر پیدا نه کړ. اوبه به د مکې مکرمې څخه د باندې راوړلې. د خزاعه قبیلې د مکې مکرمې امریت لاسته راوړ، خو زمزم نه سو ورپاته ځکه هغه پټ او ښخ کړل سو. زمزم تر هغه وخته ورک او پټ و چې دوهم وار بیا د پاک پیغمبر سرور کائنات اشرف المخلوقات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نیکه عبدالمطلب دغه زمزم وکینده. ورونو، دا و د زمزم د څاه د پټېدلو قصه چې په مکه مکرمه د خزاعه د قبیلې د تسلط په سبب د جرهم د قبیلې له طرفه پټ کړل سو. په مکه مکرمه د خزاعه د قبیلې تسلط
تر 300 یا په بل روایت کې تر 500 کلونو پورې دوام کړی دی. خو په پیل کې د خزاعه د قبیلې مشر او رئیس چې عمرو بن لحی نومېده د مکې مکرمې حاکم مطلق او عمومي رئیس وګرځېده او د ده له امر هیچ چا هم سرکښي او نافرماني نه کوله. دغه عمرو ډېر مالداره او سخي سړی و. د حاجیانو خواړه یوازې ده له خپله ماله ورکول او د حاجیانو لپاره اوبه هم یوازې ده په خپل مصرف برابرولې. او دا هم تاسو ته معلومه ده چې د زمزم د څاه د پټېدو په سبب اوبه د مکې مکرمې د باندې او له لرې ځایونو څخه راوړل کېدې. خو دغه کارونه ده په خپله غاړه اخیستي وو او دغه عمرو بن لحی دومره معتبره و چې هر امر یې د خزاعه قبیلې د مکې مکرمې اوسیدونکو او د مکې مکرمې حاجیانو داسې قبلاوه لکه دیني او شرعي اوامر. هیڅ چا د ده له امر نه نافرماني او سرکښي نه کوله. یو وخت دغه عمرو بن لحی شام ته په سفر باندې ولاړ او هلته د شام په حدودو کې یوه قبیله اوسېدله چې د عمالق قبیله ورته ویل کېده او دغه قبیله بت پرسته وه. د بتانو عبادت یې کاوه. خو تر دغه وخته عربو نه بتان پیژندل او نه یې د بتانو عبادت کړی و، بلکې ټول عرب موحدین او د حضرت ابراهیم علیه السلام په دین باندې و. دغه عمرو بن لحی د عمالق له قبیلې څخه پوښتنه وکړه چې دا څه شي دي؟ هغه ورته وویل دا الهه او خدایان دي، نعوذ بالله من ذلک. کله چې پر موږ لوږه او کښتې راسي ډوډۍ راکوي، کله چې یو قوم په موږ باندې حمله وکړي او جنگ را سره کوي دوی زموږ مرسته کوي، بارانونه را باندې اوروي او بالاخره الله جل جلاله ته مو نږدې کوي. عمرو بن لحی ډېر په تعجب کې سو او دا خبرې په دماغ باندې ښې ولګېدې ځکه دوی په مکه مکرمه کې اوبو ته ډېر ضرورت درلود. نو ده وویل ما ته هم یو بت راکئ، ښایي چې زموږ مرسته هم وکړي. موږ په مکه مکرمه کې اوبو ته ډېر ضرورت لرو. د عمالق د قبیلې بت پرستانو چې د ځان ملګري پیدا کړل ویې ویل صحیح ده. نو په ډېره خوشحالۍ سره ده ته یو بت ورکړ چې هبل نومېده. دا هغه اول بت ده چې جزیرة العرب ته راوړل سو. عمرو بن لحی دغه بت مکې مکرمې ته راوړ او په کعبه شریفه کې کېناوه. خلک یې د دغه بت په عبادت کولو سره امر کړل. خلکو هم دغه د ده امر ومانه. اوس نو عمرو بن لحی د شیطان په لارښوونه نوي امرونه صادروي چې هغه امرونه د توحید او د ابراهیم علیه السلام له دینه مخالف و. او بیا عمرو بن لحی نور بوتان هم جزیرة العرب ته راوړل چې دغه بوتان یې الهه او خدایان بلل. عمرو بن لحی د عربو هره قبیله امر کړه چې د ځان لپاره به یو بت اختیاروي او په کعبه شریفه کې به د هغه بت عبادت کوي. بیا بل امر صادر کړ او ویې ویل تاسو خو په خپلو کلیو او کورونو کې هم عبادت کوئ، خو دا نه ده صحیح چې بې له بتانو څخه د مکې مکرمې د بل چا عبادت وکړئ. نو په هر چا باندې دا لازمه ده چې د مکې مکرمې د ډبرو څخه یوه ډبره ورسره واخلي او هلته په خپل کور او کلي کې به د هغې ډبرې عبادت کوي. عربو هم دا امر ومانه او هر یوه د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیسته. حتی د هغې ډبرې عبادت به یې کاوه چې دغه کار په عربو کې د توحید پر ځای د بتانو د عبادت پیل او ابتدا وه. د عمرو بن لحی په امر سره په جزیرة العرب کې بت پرستی شروع سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه عمرو بن لحی په باره کې فرمایي رأیت عمرو بن عامر بن لحی الخزاعي يجر قصبه في النار. یعنی عمرو بن عامر بن لحی الخزاعي می ولید چې خپل کلمې په اور کې کشوي. دا ولې؟ ځکه دی هغه څوک دی چې د عربو دین ته تغییر ورکړ. له دې څخه د مخه ټول عرب په توحید او د ابراهیم علیه السلام په دین باندې وو. اول سړی چې د دوی دین یې په شرک او بت پرستی باندې ورواړاوه هغه دغه عمرو بن لحی خبیث و او بیا د حج او عمرې تلبیه ته تغییر ورکړ. له دې څخه مخکې د عربو تلبیه داسې وه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. چې دا د اسلام او توحید تلبیه وه. خو عمرو بن لحی خبیث په آخره کې دغه جمله پرې زیاتوله چې لا شریک لک الا شریکا هو لک
تملکه وما ملک. دا د شرک جمله ده، خو دغه د شرک جمله د توحید په تلبیه باندې زیاته کړه او بیا یې د حیواناتو په باره کې په عربو باندې نور نوي امرونه جاری کړل. هغه دا چې ځینو حیواناتو ته باید د احترام په سترګه وکتل سي او مقدس وبلل سي، د هغو څخه باید کار وانخیستل سي او د ځینو غوښې هم باید ونه خوړل سي. او د ځینو غوښې نارینه انسانان خوړلی سي خو ښځو ته یې خوړل حرام دي. او د ځینو حیواناتو غوښې یا شیدې بې له میلمه بل چاته حرام دي، چې د دغو حیواناتو له جملې څخه چې یو ته یې بحیره ویل کېده، بل ته حمی ویل کېده، او بل ته صائبه ویل کېده، او بل ته وصیله ویل کېده، او داسې نور نومونه یې ورته کېښودل. مثلا صائبه هغه اوښه وه چې 10 لوڼې یا جونګیان یې پرله پسې زیږولې وای او په منځ کې یې نارینه جونګی نه وای. نو په دغه اوښه نه څوک سپرېدل، نه یې بار پرې وړ، نه هم د هغې وړۍ شکول کېدې، او نه د دغې اوښې شیدې بې له میلمه څخه بل چا څښلې. او که به یې تر 10مې جونګۍ وروسته بله یې 11مه جونګۍ وزېږوله، هغې ته بحیره ویل کېده. د هغې غوږ به یې ورچاک کړ او د خپلې مور سره به یې پرېښودله. په هغې هم نه څوک سپرېدل، نه یې له وړیو څخه کار اخیستل کېده، او نه یې بې له میلمه بل چا شیدې څښلې. دا هم داسې وه لکه د دې مور چې ده، دې ته بحیره ویل کېده. او د صائبې لور وه. او وسیله هغه میږ وه چې 5 واره به پرله پسې غبرګلنګه سوه، او د هر وار 2 بچیان به یې ښځې وری وې. په 15 واره کې به یې نارینه وری نه و زېږولی. نو دوی به ویل دا ورسېدل. که به دغه وسیلې تر دغه وروسته بل بچی وزېږاوه، د هغې د غوښې خوړل د مشرکانو نارینهو ته روا و، خو ښځو ته یې خوړل نه و روا. او که به بیا دغه مردار یا مړ سو، نو ښځو ته یې هم خوړل روا و. او حامی هغه ځوان نر اوښ و چې د ده د ختلو په واسطه به پرله پسې 10 ښځې جونګیانې وزېږېدې. نو د ده شا د بار او سپرېدو څخه وساتل سوه، او نه یې له وړیو څخه کار اخیستل کېده. فقط په اوښانو کې به د ختلو لپاره پرېښودل سوی و. الله جل جلاله د مشرکانو د دغه کار په باره کې د سورة مائده په 103 نمبر آیت کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ژباړه: الله عز وجل هیڅ یو د بحیرې، د سائبې، د وسیلې او له حام څخه نه دي ګرځولي یا روا کړي مګر هغه کسان چې کافران سوي دي، پر الله جل جلاله افتراء کوي، له ځانه باطل خبرې پورې تړي یا جوړوي، او ډیر د دوی په حق او باطل نه پوهیږي. عمرو بن لحی داسې نور ډیر شیان دوی ته د دین او شریعت په قسم باندې کېښودل او په دوی کې یې رواج کړل. حتی نور بوتان یې هم کعبې شریفې ته د الهو په نامه سره راوړل، او نور لوی لوی بوتان چې کعبې شریفې ته راوړل سوه په دغو نومونو سره یادیږي. لومړی ود چې د بني کلب د قبیلې لپاره و او هغوی یې عبادت کاوه. دوهم سواع چې د هذیل د قبیلې لپاره و او هغوی یې عبادت کاوه. دریم یغوث چې د طوی د قبیلې او اهل جرش لپاره و او هغوی یې عبادت کاوه. څلورم یعوق چې د همدان د قبیلې لپاره و او هغوی یې عبادت کاوه. پنځم نصر چې د یمن لپاره و او هغوی یې عبادت کاوه. الله جل جلاله د سورة نوح په 13 نمبر آیت کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اصلا دا د نوح علیه السلام د قوم د بوتانو نومونه دي، او مشرکانو هر بت د یو خاص مقصد لپاره خاص کړی و. خو دغه پخواني بوتان بیا په عربو کې رواج او جوړ سول. همدارنګه په هندوستان کې د هندوانو لپاره د بشنو، برهما، اندر، شپو، هنومان او په نور نومونو سره مشهور بوتان سته. دا چې د دغو بوتانو څخه هر یو د عربو په یوې قبیلې پسې خاص سو، نو دا کار هم د عمرو بن لحی په امر سره وسو. مګر هبل هغه بت چې
چې اول وار راوړل سوی وو هغه د قریشو لپاره وو او هغه عجیب ترین د دغه الهه یا خدایانو یعنی د دوی په قول باندې اساف او نایله دي چې د دغه دوه بوتانو کیسه پخوا پیښه سوې وه او هغه په دې ډول وه. اساف د یو سړي نوم و او نایله د یوې پیغلې نوم و چې دوی دواړه د یمن اوسېدونکي وو. دوی دواړو یو له بل سره مینه او محبت درلود. اساف د نایلې د پلار څخه نایله وغوښتله خو د نایلې پلار دغه د ده غوښتنه نه کړه قبوله. نو دوی دواړو د راتلونکي حج په موسم کې د ملاقات وعده سره وکړه چې حج ته به ځو او هلته به سره وینو. د وعدې سره سم دوی د حج په موسم کې سره یو ځای سو او په یو فارغه وخت کې د کعبې شریفې په شاوخوا کې زنا وکړه. اولا خو زنا له لویو ګناهونو څخه ده او بیا کعبې شریفې ته نږدې. نو الله عز وجل دوی دواړه په خپل قدرت ډبرې وګرځول چې د ډبرو انسانان پاتې سول او دې ته هم بت ویل کېږي. د هغه وخت د مکې مکرمې حاکمانو دغه دوه بوتان د خلکو د عبرت لپاره په صفا او مروه باندې کېښودل. اساف یې پر صفا او نائله یې په مروه باندې کېښودل او قصه یې هر چاته معلومه وه. له دې څخه به یې عبرت اخیست چې دغو دوه نفرو کعبې شریفې ته نږدې فحشا کړې ده او ډبره سول. خو په دې قصه باندې ډېر وخت تېر سوی و. هر څوک د دغو دوه ډبرو یا بوتانو په تاریخ نه و خبر. د عمرو بن لحی په امر دغه دوه بوتان اساف او نائله د صفا او مروه څخه کعبې شریفې ته نږدې یوړل سو. د هغو په عبادت کولو سره امر کړی سو چې دغه دوه بوتان هم د عمرو بن لحی په امر د الهه یا خدایانو جملې ته ورداخل کړل سو. نعوذ بالله من ذلک. ورونو دا چې د دې برخې پای ته راورسېدو دوام به په نورو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د امید رادیو قدرمنو اوریدونکو دا و د اسلامي تاریخ نننۍ خپرونه چې ما ډاکټر سیف الله خالد تاسو ته ترتیب او وړاندې کړه. تر بلې خپرونې مو په لوی الله جل جلاله سپارم. هیله ده چې موږ هم په خپرونې کو دعاګانو کې یاد وساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.